السلام علیکم. جلیل شیرانی ما نن در سره د فخر افغان خان عبدالغفار خان بادشاه خان بابا چې کم ټیم لکه ډېر زیات بوډا و په هغه ټیم کې اخري ټیم به ورته ووایو چې لوېدلی و کمزوری و. بشیر بلور یو ویډیو ځینې جوړه کړې ده ورته وایي چې بابا ته بیا راځې او دا یې څه ورته وایي راسئ په دا ویډیو کښې یې ګورو د بادشاه خان بابا د خبرې. ما خو خپل شک د راتلو تاسو ته وکړو چې زه خو بیا تاسو ته داسې بیخي قوم نه راځم. بابا موږ خو داسې یو که نه زما تمه مه کوئ چې زه به راشم تاسو ته. زه بیا نه راځم. د خدمت او خدمت هم څنګه د لیډرۍ لپاره نه د قوم خدمت کرسۍ لپاره نه کوم قوم د منصب د کرسۍ لپاره تاسو کې دغه شان بېغرضه دیانتدار چې دا ملک خپل ملک وګڼي قوم خپل قوم وګڼي او د دوی د حالت چې دی دا محسوس کړي. ده ورته وویل چې بیا زه نه راځم دغسې خلکو ته بیا زه نه راځم چې په کوم قوم کې د کرسۍ او د منصب د هغه لالچ وي هغه قوم کله هم په مخه نسي تللی او مشري خو د قوم یو ذمهواري ده. نن سبا موږ د مفادو لپاره راځو بس خپل مفاد قوم انسانیت او خلکو ته نه ګورو او خپل مفاد اخلو بس ځو. او بادشاه خان بابا خو ټول پښتون یادوي فخر په کوي او اتلو خو اوس موږ نورو پښتنو له هم یا چې کوم د بادشاه خان بابا د ګوند خلک دي هغه خو به یادوي خو ځان نه د هغه په خپله اوس هم د بادشاه خان بابا کردار د ادا کوي چې بادشاه خان بابا څنګه دغه کاوه دوی د هم هغسې دغه کوي خو ډېر اوس موږ صرف په نامه نسو کولی چې صرف دغه بادشاه خان بابا خو موږ ته خپله فلسفه خپل موقف خپلې خبرې راوښودلې چې دا کوئ اوس خو کول زموږ کار دی دی خو واپس نسي راتلی نه دی بیا لیډ کولی سي نه بیا په سټیجو یا خلکو ته خبرې کولی سي. اوس دا د هر یو پښتون کار دی یا چې کم د بادشاه خان بابا کم ګوند کم نظریه باندې کم خلک دي هغه تر موږ ښه په خبر دي او هغه په ښه طریقه دغه کولی سي. هغو له پکار ده چې د بادشاه خان بابا تر نوم اخیستلو زیات په خپل د خپلې برخې حق ادا کړي او کار وکړي. الله مو خوشحاله آباد لره چې هر ځای